کیږي تا ته معلومه ده چې پښتون عوام او د چمن غیرتمن ولس پر دې خلکو راټولیږي دا چې څو وزن دی دا چې څو وجېلو ته ورچي ورهدې چي لیکن زه دا ورته وایم چې د څو د پي ټي ایم یو سړی یم یو وګړی یم ژوندی د هغه د وینې چې ته یې مړ کړې د هغه د وینې څخه به دا اواز راځي چې پښتون 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 داسې اواز وکړي چې تا کرنل د خوبه راپورت دوی د خدای وایي که بس دوی داري به د خوله اواز نه وځي پښتون 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 یوه لاروبر 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 موږ دا ورته وایو چې موږ نه پرون ډیورنډ لاین منلی وو نه نن منو افغانان پرون هم پر خپله خاوره پراته دي نن هم پر خپله خاوره دي دا په دې نه ده راپرېږدي چې د هغو په خبره کې درد شته د هغو په خبره کې پښتونوالی شته د هغو په خبره کې جرأت شته هغه د نواب اسلام یو خبره رایاده شوله ویل د الله تعالی څخه نه بیریږم په دې نه بیریږم چې الله تعالی غفور رحیم دی زه د دې پوجه بیریږم چې د پاکستان پوجنم دا ستا معاهده ده دا ګندمک معاهده ده دا ستا د پنډۍ معاهده ده نن په خپله معاهده نه دی د دې په لاس چې زموږ ستوی به ګریبان وي د دې به ګریبان ته چې لاس نه ور واچوې عزیزه نه کاټ نسي اخیستلی خلک وایي چې پي ټي ایم چې دی پي ټي ایم ځوانان یا پي ټي ایم جذباتي دی نه د پي ټي ایم ځوانان جذباتي دي نه د پي ټي ایم مشر جذباتي دی نه موږ جذباتیان یو خو موږ په دې پوهېږو چې دا سرکار چې دی دې ته به سترګه په سترګه کې وراچوې اغیار چې د دوژخ زبه ده زه به جنت له د پښتو سره ځم عزیزانو د چمن د غیرتمن ولس چې څومره هم سړی صفت وکړي زما په خیال چې دا به کم وي نن میاس پرکیږي لا به یو شپه یا به یو دوې شپې مانده وي دا غیرتمن ولس د خپل حق او د خپلې خاورې د خپلو سباهونو دپاره چې په کم جرأت په کمه ولوله دی سینتان و سرکار ته ولاړ دی او د دې ځای پوځي اسټبلیشمنټ ته دا وایي چې د چمن او د لرو بر افغان وطن نه ده دویم عزیزانو دا سرکار او دا نام نهاد سرکار او د دې ځای پوځي اسټبلیشمنټ چې دا وایي چې افغان کډوال دي د دې وطنه څه ولاړ شي موږ دا ورته وایو چې موږ نه پرون ډیورنډ لاین منلی وو نه نن منو افغانان پرون هم پر خپله خاوره پراته دي نن هم پر خپله خاوره دي دا هغه افغانان دي چې د دوی په خولو باندې تا پاکستان آباد کړی دی دا هغه افغانان دي چې د دوی په خولو د دوی په وینو د دې ځای د کولې قانون آباد دي دا هغه افغانان دي چې په دوی باندې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله د دوی پر زبان ده دا هغه افغانان دي چې تا پرون د دوی پر سر ډالر اخیستل دا هغه افغانان دي چې تا پرون درته ویل چې دا چې دي دا د پاکستان دفاع کوي نن څه وشو نن دا افغانان پر تا چې ډالر بند شو تا مخ پر پښتنو راواړوئ ته نن د ما څه پاسپورټ غواړې ته نن د ما څه زما افغانان غرونه جلا کوې دا داسې دی لکه انسان چې ته په بدن پرې کوې چې د انسان وجود ته په بدن په مابین پرې کې د هغه انسان به څه حالي او بیا
زه دې ملک ته وایمه چې راسه ستا ماهرین کښېنوه موږ به هم ورسره کښېنو ستا که پوجي ماهرین دي که ستا دلته نامنهاده ماهرین دي راسه چې پر دې خبره وکړو چې دا افغانانو و دې ملک و دې خاورو ته کومه ګټه راوړې ده زه به دی لنډ در وښیم خالي په بلوچستان کې په جنوبي پښتونخوا کې خوست شارګه دوکۍ ارنایي سیوی او دا رقم چمالنګ په دې کې 4.5 لکه انسانان کوله راکاږي او دا تاته د میاشتې 2.5 ارب روپۍ ټکس مرکز ته ورکوي او دا وتا ته و صوبې ته 15 کروڑ روپۍ ته د میاشتې درکوي دا وتا ته دا چې کومه بدماشي کوي اف سي 15 کروڑ روپۍ و دوی ته د سکورټي په مت کې ورکوي دا د دوی د خولو صدا وینې تباسي بل طرف ته چې راواخې زما افغانان وروڼه په مختلفو ملکو کې په مختلفو ځایو کې په عربو کې ستا په امریکا کې ستا په دوبۍ کې ستا په هالند کې ستا په شارجه کې ستا صرف د یو ریشو مطابق 10,000 انسانان هلته مزدوري کوي دا که د میاشتې یو لک خپل کور ته راواستوي دا چې دی د میاشتې 1 ارب روپۍ جوړېږي د کاله څو سولې ستا ماهرین را سره کښېنوه چې زما د افغانانو په خولو ستا وطن آباد دی او نن ټنډه یا پاسپورټ غواړې یا زما و افغانانو ته ولاړې دویم ته چې د چمن د خلکو څه پاسپورټ غواړې ته ماته په ګرده چمن کې تا ماته یو کارخانه را جوړه کړې ده چې دلته یو 100,000 انسانان کار کې وکړي تا خو په ګرده بلوچستان کې 3 کارخانې درلودې چې یو ارنایي ولل میلو یو بولان ټکسټایل میلو یو چې ولو د بیلې میلو 3 سره تاسه بند شو چې په دې کې کم از کم د دې صوبې 1.5 لک انسانانو کار کوي نن خلک په خودکشۍ مجبوره دي یو طرف ته د خلکو سره روزګار اخلي بل طرف ته تا چې دی روزګار ورکولی نسي نو چې تا نن په چمن کې کارخانې جوړې کړې وې دلته د آبادي جوړه کړې وله بیا به زما یو پښتون ورور او زما یو ماشوم ته به دا څه ضرورت و چې ستا د پسې ښکنځل به پر چک پوسټ باندې وړلې او یو خبره بله درته کومه په دا چک پوسټ باندې ننم زما افغانان پښتون وروڼه دونه نه دي آباد لکه ستا کیله چې څومره رشوت خوري ته د خدای دپاره ته پر دې خبرو سوچ وکړه که ته پر دې خبرو سوچ نه کوې عزیزه زه تا ته دا وایمه تا خو زما مشران د دې خپلو وروڼو څخه جلا کړي دي ته زما مشران و د خپلې خاورې ته نه پرېږدې په دې مشر منظور پښتون پسې تاسو ته معلومه ده چې څونه ناحقه کیسونه دي په پی ټي ایم پر علي وزیر او په نورو ملګرو څومره ناحقه کیسونه دي افغانانو پښتنو وروڼو پر دې خبره یو سوچ وکړئ دا درنه دا د تمام پښتنو درنه ده دا پرلت اوس خالي د چمن د عوام نه دی دا د ګردو لرو بر پښتنو یو آواز دی او زه دا و تا ته وایمه چې دې درنې له د دنیا خلک راځي هره پارټۍ راځي دا د دوی جمهوري حق دی وچ کلک به راځي هره پارټۍ به راځي لیکن دا پر دې تاسو خپل عزیزانو سوچ وکئ چې بیا منظور پښتون یا علي وزیر یا د پی ټي ایم نور ملګري راځي دوی نه در راپرېږدي دا په دې نه در راپرېږدي چې د هغو په خبره کې درد شته د هغو په خبره کې پښتنوالی شته د هغو په خبره کې جرأت شته ته جنبېرېږې سرکاره اف سي ته جنبېرېږې
تا ته معلومه ده چې پښتون عوام او د چمن غیرتمن ولس پر دې خلکو راټولیږي تا ته دا معلومه ده که منظور احمد پښتون دلته راسي او بیا چې دی بیا به دلته د مس کلندر جوړیږي بیا به داسې حال نه وي بیا به داسې حال نه وي چې زما عزیزان زما ورونه به دا سرکار د رام سرکار نه دی هغه د نواب اسلام یو خبره را یاده شوله وایي د الله تعالی څخه نه بیریږم په دې نه بیریږم چې الله تعالی غفور رحیم دی زه د دې پوجه بیریږم چې د پاکستان پوج غفور رحیم نه دی دا هغه خبره د هغه صحیح ده چې دومره ورځې دا خلک الله تعالی په حضور کې دعاوې کړې والې لا هم الله تعالی غفور رحیم دی پر دوی باندې به رحم کړی و مګر دا سرکار دا د پښتون دشمن سرکار دا د پښتون افغان دشمن سرکار دا زموږ ستوی پر نسل پر موږ ستوی زړه نه سوځي دا و پښتانه ته جنازې څه ورکولی سي پښتانه ګرد عمر جنازې پورته کړي دي زموږ داسې ورځ نسته چې پښتانه د جنازې نه پورته کوي دا پښتانه په ځایو په خیالۍ کې سره دغ کړي دي او پښتون ته دا وایي چې د خپل حقوقو دپاره به خبره نه کوي د خپل سباوون دپاره به خبره نه کوي ولې که تا خبره وکړه بیا ته غدار یې نن د چمن عوام د خپل حق دپاره را پاسېدلي دي هغه وایي چې زه پاسپورټ نه منم دا ستا معاهده ده دا ګندمک معاهده ده دا ستا د پنډۍ معاهده ده نن په خپله معاهده نه دی عزیزانو دا باور درکوو دا نن دا واورئ دا باور درکوو انشاءالله دا الله په فضل سره دا جنګ تی ګټلی دی دا جنګ تی ګټلی دی او دا جنگ به دوی ته ډېر ګران پرېوځي دا هغه سرکار دی چې د ننسې 3 ورځې مخکې په تربت کې یو ځوان د بلوڅانو یو ځوان یوارې 2 میاشتې پورته کړی و د هغه بعد یې راوستی و عدالت یې پیش کوي بیا د عدالت د دې سړي جوډیشل ریمانډ ورکوي دا د هغه بعد یې په کسټډي کې مړ کوي نن هلته دا رقم په زرو منډې خوندې ناستې دي هلته هم دا چې دا څنګه په دغه بیا دا دون ظالم سرکار دی بیا دروغ وایي چې دې دغه سره مقابله وکړه چې یو سړی په جیل کې هغه مقابله څنګه کوي دا هغه سرکار دی د دې سرکار څخه تمه ساتنګ نه ده پکار د دې به لاسې زموږ ستوی به ګریبان وي د دې به ګریبان ته چې لاس نه ور واچوې عزیزه نکاک نسي اخیستلی خلک وایي چې پی ټي ایم چې دی پی ټي ایم ځوانان یا پی ټي ایم جذباتي دی نه د پی ټي ایم ځوانان جذباتي دي نه د پی ټي ایم مشر جذباتي دی نه موږ جذباتیان یو خو موږ په دې پوهېږو چې دا سرکار چې دی دې ته به سترګه په سترګه کې وراچوې دا چې څو وزن دی دا چې څو وجېلو ته وراچوي ورهدې چوي لیکن زه دا ورته وایم چې د څو د پی ټي ایم یو سړی یم یو وګړی یم ژوندی د هغه د وینې چې ته یې مړ کړې یم د هغه د وینې څخه به دا اواز راځي چې پښتون 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 داسې اواز وکړئ چې تا کرنل د خوبه راپورت ته د خدای وایي که بس ته دار به ته خوله اواز نه وځي پښتون 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 یوه ناره لا درکوم قسم دی چې هغه په کیند کې پوجان واوري لاروبر لاروبر لاروبر